السلام علیکم خوږو کتونکو تاسو به د وزیر الله صاحب چې کوم په تیرا کې خپلو کارکنانو ته خپلو خلکو ته کوم تقریر کړی دی هغه کم پښتون نه وي اورېدلی نو لازمي واورئ. زه په دې ویډیو کې تاسو ته لینک هم شیر کوم. هغه د کتلو وړ دی او مطلب پکار دی چې هر یو پښتون هغه د وزیر الله صاحب سهیل افریدي بیان واوري. خو دلته مونږ وزیر الله صاحب ته یو دوی مطلب خبرې کول غواړو، بالکل تنقید نه پې کوو. وزیر الله صاحب یو ډېر مطلب ښې خبرې کوي، تکړه سړی دی، خو یو دوی خبرې مونږ ورته کوو چې ګوره دوی ته هر څه پته ده چې دغه مصنوعي جنګ چا راوړی دی، ولې چې دی قبایل دی د بل ځای نه دی راغلی وزیر الله صاحب، او دته دا پته ده چې مطلب دا ډالري جنګ چا راوړی دی. دلته په دې علاقه کې دغه خلک څوک مړه کوي، دغه ډرون د چا دی، دغه مطلب هر طالبان چا راوستي دي، دا د چا میلمانه دي، څه مسله ده. په دې ټولو باندې د ډېره تفصیلي خبره کړې ده. په هغه کې مونږ خبرې کول، مونږ دومره تجربه هم نشته، دومره پوه هم نه لرو، نو کولو ضرورت نشته. دلته مونږ دته یو خبره کوو چې دلته خو تا عوامي خبرې وکړې، د قبایلو خبرې دې وکړې او د قبایلو مسایل دې بیان کړل، خو چې ته کله بیا شاته لاړ شې نو ته بیا هغه یو خبره کوي چې یاره خان صاحب کو هم خان صاحب کے لیے اسٹیٹ پاور اکٹھا کریں گے، خان صاحب کے لیے ہم یہ کریں گے. مونږ د خان صاحب نه هیڅ قسم ته دغه نشته، هغه تاسو د پارټۍ خبرې دي کوئ، خو لکه فرسټ اف آل ته یو قبایل یې، ته د قبایلي مور په غېږه کې پیدا شوی یې، د قبایلي پلار بچی یې، تا ته مطلب اول درد د قبایلو په کار دی. تا په تیرا کې سره روان دي، ستا په خیبر کې سره روان دي، ستا په وزیرستان کې په میرلی کې پرون کم حال و، ستا په مهمند کې کم حال دی، ستا په بجوړ کې کم حال دی، ستا په د نورو علاقو کې بنو کې کم حال دی. روزانه خلک اغوا کېږي، بیا مطلب مړه کېږي. هلته په لکۍ کې ستا څه حال دی. نو موږ تا ته دا وایو چې ته یو تحریک شروع کا. ګوره وایي چې سترګې تورې کا، د سنت په دغه باندې ډول خپل پکې راشي، ښایست خپل پکې راشي. هغه ته چاته مه وایه چې زما سترګې تورې دي، تا د سنت په مطابق تورې کړي، تا ته ثواب میلویږي. نو موږ تا ته وایو وزیر الله صاحب چې ته یو تحریک شروع کا د پښتنو په نام باندې، دلته چې کومه موجوده حالات دي د دې په نام باندې یو تحریک شروع کا. هغه به ډایرکټلی مطلب ستا چې کومې مطالبات دي هغه به هم پوره کېږي. هغه کې به تا سره یو پاور راشي، هغه کې به ته مطلب بیا سیاسي قیدیان کم چې مطلب لکه علي وزیر دی، کم صمد لالا دی، کم مطلب نور داسې کسان دي د دې خاورې، مطلب هغه کې ته عمران خان ور اچولی شي، هغه کې ته شاه محمود قریشي اټکولی شي. هغه خلک دي دلته خلک ورک شوي دي، د څو کالو راهیسې ورک دي، هغه لاپته افراد پکې راوستی شي. نو دا به یو ډېر غټ قامي تحریک سره سره ستا چې کوم دغه دي هغه به هم پکې راشي. خو دلته افسوس دا دی چې ته په خلکو په مخ کې خو قبایلي خبرې کوي، د قبایلو په مسایل باندې خبرې کوي، د قبایلو په وسایل باندې خبرې کوي، خو هلته چې جنګ راشي نو یا د ستا د ډیاله کې ملاقات ونه شي، یا مطلب د خان صاحب د رهایي مطالبه وي، یا بله نو تا هغه مطالبه وړه کړي. موږ دا نه وایو عمران خان سره ډېر غټ خلک دي، موږ دا وایو چې د دواړه طاقتونه لکه پښتون هم ته ځان سره کا او عمران خان خبرې هم ما پرېږدوه، هغه هم کوه، نو تا ته به یو ډېر غټ سیاسي قوت میلاو شي. که ته دلته په عوامو کې خو زما خبره کوي او هلته چې بیا په ټي وي باندې ټاک شوي یا نوره څه خبره وي، نو ته بیا د عمران خان خبره کوي، د قید یا 804 خبره کوي. نو هغه کې اول چې ته دلته درنه راولې اسلام آباد ته خلک راولې، نو زه په اسلام آباد کې د ډي چوک نه یو 3 کیلومتر کې پاتې کېږم، زه نه درځم، ولې چې دا زما عمران خان سره کار نشته، زما د عمران خان سره سیاسي ډېرې خبرې دي، ډېرې مسلې دي، نو زه نه درځم. زما په شانتې به 10,000 20,000 پښتنو نور هم په اسلام آباد کې هغه به هم نه درځي. که ته دلته د پښتون خبره کوي، ته دلته د قبایل خبره کوي، ته دلته د مظلوم ولس خبره کوي، نو اول به زه درځم. ما سره به د پی ټي آی جنډا هم نه وي، ما سره زه به سبا ته ووټ هم نه درکوم، خو هلته که بیا ګولۍ ورېدې، هلته که بیا لاټي چارج کېدو، هلته که بیا شیلینګ و، بیا به دا پښتون نه تختی او ډېر خلک به تختی، خو دا پښتون چې د پښتون په نام راوتی وي، زما په شانتې نور 100,000 پښتانه هغه به بیا تختی نه، ولې چې هغه به د قومي کاس په نام راوتی وي، هغه به د خپلې مور د خور د عزت دپاره راوتی وي، هغه به د خپلو بچیانو د عزت دپاره راوتی وي، هغه به د خپلو حالاتو نه تنګ راوتی وي. نو هغه بیا د تیښتې والا نه وي، هغه به مطلب چېرته په ډي جو کې مړ پروت وي، یا به چېرته په دې ګلیو کې مړ پروت خو وي، خو انشاءالله په شا به بیا نه راځي.
راځي. نو ته داسې خلک ځان سره ملګري کا بجای د دې. دا زما یو ډېره مطلب همدردانه که دا خبره تاسو وزیر الله صاحب ته ورسوئ نو زه به ستاسو ټولو چې څوک ګوري هغه مشکور هم یم او د وزیر الله صاحب به هم مشکور یم که چې دې چرته یو قومي کاز جوړ کي، قومي ایشو جوړه کي، هغه باندې راوځي نو هغه سره به ډېر خلک راوځي. یو جهان مننه.